دا یو ډیر ضروری پیغام دی خامخا در سره واوري او ضرور در سره شیر کی ځکه بعض وخت په دې سوشل میډیا کې دا ملحدین د عام مسلمانانو څخه دا یو سوال کوي چې ایمان څه ته وایي د ایمان ارکان چشتي اسلام څه ته وایي د اسلام ارکان چشتي یعنی ته ما تر وشه چې ایمان څه ته وایي او اسلام څه ته وایي د اسلام حقیقت چشتي نو دا ضرور در سره واوري خامخا در سره شیر کی دا جبرائیل علیہ السلام یو وخت کې د یو صحابي په شکل کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته راغلی او د نبی علیہ السلام مخ ته کښېنستی او درې سوال یې ورڅخه وکړل چې یا رسول الله اسلام څه ته وایي ایمان څه ته وایي اخلاص څه ته وایي نو چې اول سوال جواب نبی علیہ السلام داسې ورکړي چې اسلام د اسلام حقیقت دا دی په زړه سره د دې خبرې گواهی شاهدي ادا کول چې د الله ما سوا بل معبود برحق نسته بل پر حق خدای نسته د الله ما سوا او رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی د الله رسول دی المنځ کول او دغه سي د رمضان شریف روزې نیول او کچیر خدای وسر کړی حج کول دغه د اسلام ارکان دي دا د اسلام ارکان دي دا د اسلام تعریف او ارکان وس ایمان څه ته وایي دویم سوال ورڅخه کوي چې ایمان څه ته وایي نبی اسلام ورته ویل چې ایمان اول پر الله باندې یعنی پر دې خبر باندې چې الله واحد دی د یو شریک نسته الله بی عیب دی د ذات او صفات بالکل برحق دي د الله پر فرشتو باندې ایمان اورل د الله پر کتابو باندې ایمان اورل د هغه پر رسولانو باندې ایمان اورل د آخرت پر ورځ باندې ایمان اورل د قیامت پر ورځ باندې او پر ښه تقدیر او پر بد تقدیر باندې ایمان اورل دا د ایمان ارکان دي دا د ایمان ارکان دي او ایمان ودې شته ویل کیږي او دریم سوال جبرائیل علیہ السلام ورڅخه وکي چې اخلاص ته وایي احسان څه ته وایي نبی علیہ السلام ورته فرمایل چې ته کله د الله عبادت کوي دغه فکر کوه دغه تصور کوه ګویا ته الله ویني کچېرې ته عبادت کول